الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. محترم ورونو دا سوال ذهن تراجي چې کله الله سبحانه وتعالى د خپل بندگانو حفاظت کوي په ملائکو باندې، نو بیا ولې دوی باندې مشکلات او مصیبتونه او عذابونه راځي؟ د دې مختصر جواب دا دی چې کله بنده د الله سبحانه وتعالى نافرمانی شروع کی، شرک او کفر شروع کی، نو د دین چې د ملائک خپل حفاظت اخلي. ځکه حدیث کې راځي چې کله بنده دروغ وایي نو دین د ملائک یو میل وړاندې لاړ شي، ځکه چې دې د خلینو ډیره بدبوئی سي. نو دغه رنګ د نور ګناهونه هم واخله چې کله انسان ګناه کوي د الله نافرمانی کوي، نو دین د ملائک چې دی جدا کی، د حفاظت ملائک ته جدا کی، نو بیا په دې باندې مشکلات راځي، مصیبتونه پې راځي او عذابونه پې راځي. الله سبحانه وتعالى فرمایي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. یقینا الله سبحانه وتعالى نه بدلی او نعمت چې یو قوم باندې کړی تر هغه وخته پورې چې دیو بدل کی دغه نعمت لره چې دیو په ځانونو باندې شوی وي. یعنی الله سبحانه وتعالى تر هغه وخت پورې خپل نعمتونه نه لري د بندگانو نه تر څو چې دیو د خیر او اصلاح او د ایمان د لارې نه منحرف شوي ني او د الله سبحانه وتعالى نافرمانی ګناهونه شروع کړي ني. کله چې انسان ګناه شروع کی، د الله نافرمانی شروع کی، شرک او کفر شروع کی، د ایمان د لارې نه منحرف شي او جدا شي، بیا په دې باندې هر قسم مشکلات او مصیبتونه راځي او د الله سبحانه وتعالى عذابونه به ور باندې راځي. یعنی څومره بدبختی چې دي، څومره مشکلات چې دي، دا موږ باندې د خپل د عملونو د وجې نه راغلي دي. که چېرته موږ خپل عملونه ټیک کړه، الله ته توبه وباسله، الله نه مغفرت وغوښته، نیک کارونه هم شروع کړه، د بدو نه هم ځان وساته، نو دا حالات به خپله صحیح شي. دا څومره بدبختۍ نه چې دا زموږ د عملونو